د دغه مغفرت او رحمت سوال د سورة مومنون د آخري آیات کې الله خپل ټولو بندګانو ته بالواسطه او محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بلا واسطه حکم کوي چې مغفرت غواړئ او مرحمت غواړئ د بخښنې سوال الله ته کوئ او د رحمت سوال الله ته کوئ خپل ځان هر وخت کې د دې دوه څیزونو محتاج وګڼئ یو مغفرت دی او بل مرحمت دی د انسان دوه حالتونه دي یو د نیکۍ حالت او بل د بدۍ حالت کله به د بدۍ په حالت کې وي کله به د نیکۍ په حالت کې وي که د نیکۍ فکر او حرص ورسره وي نو دا نیکي تر هغې پورې نشي کولی څو پورې چې پې الله رحم نه کړی او الله ولا توفیق نه ورکړي د الله د رحمت یو حصہ بنده ته د نیکۍ توفیق ورکول د ګناه په حالت کې او د بدۍ په حالت کې بنده ته به ګناه اله معاف شي او بنده به د ګناه د بخښنې سوال غفور او رحیم الله ته اله وکړي چې الله ولا توفیق ورکړي الله پرې رحم وکړي هر حالت کې زما د خبرې مطلب دا دی سوچ پې وکړه هر حالت کې هر بنده ګناهګار دی او که نیکوکار دی د دې دعا د دې زارۍ د دې سوال محتاج دی چې الله نه رحم وغواړي او الله نه بخښنه وغواړي الله بخښنه راته وکړه رحم را باندې وکړه د نیکۍ توفیق راکړه دا بخښنه غوښتل د ګناه نه پس توبه ایستل د ګناه نه پس دا نیکي ده څه ده نیکي ده هره ګناه او خطا چې چا نه وشي که نه نو ټال مټول دی نه کوي سمدستي دې ورپسې نیکي وکړي څه دې وکړي سمدستي دې ورپسې نیکي وکړي چې سمدستي ورپسې نیکي وکړي که نه نو دغه وروستو نیکي لږې شي هغه مخکې ګناه میټه وکړي او ختمه کړي هغه سمدستي نیکي ګناه پسې څه ده توبه ایستل او بخښنه غوښتل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ویل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ویل ما درته ویلي چې دې کې به یوازې دا بخښنه به د خپل ځان لپاره نه غواړي یوازې دا د رحم سوال به د خپل ځان لپاره نه کوي په دې کې هر مومن او مومنه شریک کا هر ایمان والا په دې مغفرت غوښتلی شوي مغفرت کې او غوښتلی شوي مرحمت کې شریک کا دا نیت پکې څنګه به یې شریکې داسې نیت پکې وکړه زما ربه بخښنه وکړه هر ایمان والا نارینه او زنانه ته او رحم وکړه هر ایمان والا نارینه او زنانه باندې او ته بهتر رحم کوونکی د ټولو رحم کوونکو نه دا نیت وکړه دې نیت سره رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ووایه
نو تا چې کومه ګناه کړې ده دغه ګناه به درته الله معاف کړي. او تا د مغفرت او د رحمت سوال یوازې خپل ځان دپاره ونه کړه، ټول ایمان والا د حضرت آدم صلوات الله علیه وسلم په اولاد کې څومره ایمان والا دي، جناتو کې څومره ایمان والا دي، مړه دي که ژوندي دي، د دې امت دي که د مخکینو امتونو دي، دا ټول دی په دې سوال کې شریک ځان سره. یعنې د ټولو مسلمانانو ته داسې ژبې سره دعا وکړه چې هغوی پې ګناه نه ده کړې. د ټولو مسلمانانو ته د داسې ژبې سره دعا وکړه چې هغوی پې ګناه. دا یو بل لوی عمل دی، لوی نیکي ده، لوی خیر دی. زده یې کوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها، ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها. داسې ژبو سره، داسې ژبو سره الله نه غوښتل وکړئ، الله نه غوښتل وکړئ. بنده به هر شی الله نه غواړي، لوی شی، ورکوټی شی، لږ شی، ډېر شی، ټیک شو. د دنیا په څیزونو کې یو څیز، د آخرت په څیزونو کې یو څیز، هر څه به بنده الله نه غواړي. هر څه برابر کړي دي که نه. دعوت کوي، دعوت دپاره هر څه برابر کړي دي. هغه لږ غوندې شی چې استعمالیږي چې مالګه ده، عین وخت کې د هغې مالګې کمې محسوس چې مالګه پکې نشته، هلکه هر څومره وړي دي او مالګه نشته، یو پوره مالګه نشته. دغه مالګه م الله نه وغواړه. چا نه وغواړه؟ الله نه وغواړه. الله لکه څنګه چې دا ډېر څیزونه دې را کړي دي، د مالګې کمی دی پکې، هغه مالګه هم راکړه. ټیک شوه؟ هر څه به الله نه غواړي. الله هغه لوی ذات دی چې د بنده غوښتو باندې خوشحالېږي. الله یغضب ان ترکت سؤاله وابن آدم حین یسأل یغضب. او د بنده په نه غوښتو ناراض کېږي. چې نه غواړي ته خفه کېږي، غضب کېږي. او چې غواړي ته پوه شوې، هر څه ته غواړي، لږ شی ته غواړي، ډېر شی ته غواړي، بیا خوشحالېږي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی الله د لویو خزانو نه د غوښتو یو ډېر مؤثر ترتیب موږ ته ښوولی دی، ډېر مؤثر. وایي تاسو داسې ژبو سره، داسې ژبو سره الله نه غوښتلو کوي چې تاسو دغې ژبو باندې د الله نافرماني نه کړي. حضرات صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین دا خبره اوري، خو د دې خبرې مطلب ته ونه رسید نو تپوس کوي. په کومه خبره پوه نه شي که نه تپوس وکړه، چې هغه وخت کې مناسب وي، هغه وخت مناسب وي، هغه وخت تپوس وکړه، کنې وروسته تپوس وکړه. دا خبره څنګه وه؟ زه خو پوه نه شم، شرمېږم. تپوس کوي. ما لنا بتلك الألسنة يا رسول الله، ما لنا بتلك الألسنة يا رسول الله. الله پیغمبر موږ سره خو داسې ژبې نشته. دا څوک وایي؟ دا د پیغمبر علیه السلام صحابه وایي. الله دې ته راضي شي. الله پیغمبر موږ سره خو داسې ژبې نشته چې
چې مونږ پې د الله نافرماني نه کړي او تاسو وفرمایل چې داسې جبو سره الله نه سوال وکړي غوښتل وکړي چې تاسو پې ګناه نه کړي او تاسو پې د الله نافرماني نه کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فليدعو بعضكم لبعض او كما قال فليدعو بعضكم لبعض ستاسو بعض دې بعضو ته دعاګانې وکړي ستاسو بعض دې بعض